د طالب خبریال پوښتنې او د نادر نادري په زړه پورې ځوابونه. سلامونه درنو لیدونکو، دا په زړه پورې ځوابونه او سوالونه په دې ویډیو کې وګورئ. نن په قطر کې د بین الافغاني مذاکراتو لومړنۍ ناسته وه. د افغان حکومت پلاوی، طالب پلاوی، بهرنیو هیوادونو استازو، وزیرانو او چارواکو پکې برخه اخیستې وه. د ناستې له پیل وړاندې طالب خبریال د افغان حکومت مرکچي پلاوي له غړي محمد نادر نادري پوښتنې کولې. طالب خبریال له نادر نادري وپوښتل چې ستاسې پلاوی له ډلو ټپلو جوړ دی، دا به څومره د پریکړې په کولو کې واک ولري. نادر نادري په ځواب کې وویل چې دا چې پلاوی له ډلو ټپلو جوړ دی سمه خبره نه ده. افغانستان کې بیلابیل قومونه اوسېږي، مختلف احزاب دي پکې، ښځې او نارینه، ځوانان او سپین ږیري دي پکې. پلاوی ټول له دوی جوړ دی او متحد دي. طالب خبریال ترې بیا پوښتي چې دا پلاوی د افغانستان له خلکو جوړ دی که له حکومت؟ ښاغلي نادري طالب خبریال ته وویل چې دا د افغانستان اسلامي جمهوریت پلاوی دی چې د افغانستان ولسمشر یعنې د افغانستان د خلکو له لوري ورته ولسمشر ویل کیږي، د هغه لخوا تایید شوی. خو طالب خبریال بیا په خبره کې ورغورځي او تور لګوي چې هماغه ولسمشر چې له 1 میلیون کمې رایې لري او هغه یې هم په تقلب راټولې کړي. نادر نادري د پوښتنې په زړه پورې ځواب ورکړ. اوس خو ملا هیبت الله هم یوه رایه نه لري او چیرته پټ دی. نادري ورته زیاته کړه چې دلته دا بحثونه نه کوي، سولې ته راغلي یو، همدې لپاره راغلی یو چې یو بل ته د حل لاره وښیو او د یو بل احترام وساتو. طالب خبریال نادر نادري ته وویل چې تاسې نن څه احساس لرئ؟ له هغو طالبانو سره په ناسته کې چې 19 کاله مو ورپسې ټانکونه وړل او کورونه مو ورته بمبارول. ښاغلی نادري ورته وایي چې که د احساس خبره وي، تېره اونۍ زما یو وراره طالبانو شهید کړ. ملکي وګړي هره ورځ شهیدان کیږي، له بده مرغه جنګ دی او له هرې خوا افغانان شهیدان کیږي. راځئ چې پر دې ټینګار وکړو چې د دواړو لخوا خلک وژل کیږي. موږ د سولې لپاره په پاک نیت راغلي یو، همدا مو ژمنه ده خدای ته چې خپل هیواد ته مو سوله راوړو. طالب خبریال په خبرو کې ورټوپ کوي چې دې سولې په 2014 کال کې هم امکان درلود، ولې اوس چې امریکایان وځي تاسو ته دریاده شوه؟ نادري په ځواب کې یو متل ورکوي چې ککبان هر وخت له سیند راوباسي تازه دي، اوس یې هم وخت برابر دی. راځئ چې کینو او سوله وکړو. په 5 کلونو کې هم موږ بار بار د سولې لپاره هڅې کړي دي. د طالب خبریال او د نادر نادري د خبرو 100 دقیقې ویډیو په خواله رسنیو کې ډیره لاس په لاس کیږي چې ډیری فعالان د مذاکراتو له بهیره طالب خبریال ته د ورته کسانو ویستل غواړي. پر خواله رسنیو فعالان وایي چې داسې خلک د سولې سیاسي جوړجاړی او ورورولۍ په تړاو عامه ذهنیت خرابوي او کرکه او دښمنۍ راپاروي. نوموړي طالب خبریال د ژورنالیزم د اصولو سره سم مسلکي چلند ورسره ونه کړ. لیدونکو مننه چې ویډیو م تر اخره ولیدله. که مو ویډیو خوښه شوي وي نو لایک یې کړئ. که د دې طالب خبریال په اړه کوم نظر لرئ زموږ سره یې په کومنټ کې شریک کړئ. تر بیا یو بلې ویډیو الله مو مل شه.